صاحب نجیب مو ته وویلې ځکه زه صحیح دغه نظریات سره خلاف یم لیکن یو بل ته احترام قابل جانب احترام هیڅ کله هم ماته اسلام جواز را کړی دی چې یو چاته احترام وکړه یو حتی اسلام ناجایزه کړی ماته چې زه یو چاته به احترامي وکړم ځکه په بدل کې هغه زما اسلام ته به احترامي ونه کړي یو عزت نظیر راشه او قرآن هم دا بحث کې تعالوا الى کلمة سواء بینکم چې کله اهل کتاب سره خبرې کوي په هغه خبرو بحث کوي کوم چې زمونږ او د هغوی منځ کې چې شی دي یو دي یعنې سیمیلاریټیز یو ځای بحث کوو نو ورونو خویندو که تاسو چېرته د دې خلکو د مکتب شاګردان هستئ یا د خلکو عکس نه غلط استفاده مه کوئ والله چې په ورځ د محشر کو سره مخامخ شي داسې څپېړه درکړي سر اعمال دپاره داسې څپېړه درکړي چې ته به وایې چې زه خو غواړم بېرته ژوندی شم د دې څپېړې د وجې نه خو مسله دا ده ورور مسله دا ده د هغوی فامیل به احترامي مه کوئ هغوی اوس وفات شوي دي که هغه ګیلمن وزیر دی که هغه ډاکټر صاحب نجیب دی که هغه همداسې بل دی فیک آیډیا نه مه استفاده کوئ نظریه لرئ راشئ موږ سره ټیک ټاک کې خبرې وکوئ موږ هر چا سره غواړو خبرې وکړو خو په دې شرط چې منځ کې موډریټر وي چې هر څوک وي چې موږ ته وخت راکړي موږ ته وخت ورکړو په موضوع باندې خبرې وکړي نه چې یو موضوع د غرب کې بل موضوع د شرق کې بل موضوع نه په یو موضوع دا موږ ته واضح کوي چې د ده د جد و جهاد هدف څه شی دی څه شی غواړي لاس سره وړي د کوم ادرس نه خبرې کوي او څه شی غواړي چې اخره کې دا وکړي که چېرته موږ ولې یو ځای سره کار نه کوو کیدای شي موږ ستا هدف یو شی وي ولې سره یو ځای کار نه کوو ته نه لګې زه ته نه لګېم راځه یو ځای سره کار وکړو اخري وینا مې دا ده چې حسیب ورور که ستا پروفایل عکس استفاده کیږي دا خلک ملامت نه دي ته ملامت یې ته باید خپل درسي طریقه ته باید خپل لاره او کوم پیغام چې هغه بدل کړي او اصلاحات پکې راوړي څو خلکو کې هم اصلاحات راشي الماسرو کسان به جیک کو پښتنه به کوي بیرته کته کو موږ ډېر محدود وخت لرو او یو دقیقه زه نیسم یو دقیقه به جوهري صاحب نیسي فکس یو دقیقه نه زیات ان شاء الله خو زه دلته هغه نه یم اکسس نه لرم ورور موډریټر نه یم موډریټر یم ما چک کړی ته موډریټر یم دلته زه خصوصا هغه ځوانان چې د ډاکټر صاحب نجیب عکس لري بل لري هغه راجیب کا نه زه چې کلیک کوم په نوم باندې ماته د اپشن نه راکړي چې زه هغې راپورته ته ګیس باندې کلیک کړه اپشن درکې کوم بل موډریټر کو که دلته عرفان رور وي څوک موډریټر وي تاسو را مخکې شئ دویم زه خپل مسلمان ورونو ته خبرې کوم زه زما ورونو دا کم خلک چې کنزلماري کوي بل څه کوي زه تاسو نه یم تاسو کنزل وکړئ تاسو ولې چپ ناست هستئ په تاسو څه شوي دي کومه ورځ به راپاڅېږئ او به وایي چې زه مسلمان یم زه د خپل دین پیغام خلکو ته رسوم یو سړی چې کنزل کوي ته حدیث وړاندې کړو دا حدیث مطابق ته کمزا مه کوه یو سړی بل چا مور ته بد رد وایي ته ورته وایي چې ورور دا د قرآن آیت دی چې بل چا مور ته بد رد مه وایه یو چا د سحري د غلط عکسونه کې کشکاږي دي خو دې ته ورته ولیکه چې ولقد کرمنا بني آدم الله سبحانه وتعالی دا آیات دی ته دا کار مه کوه ته به کله پاڅېږي ته به د جومات کونج نه څه شی جوړ کړي زه حیران په دې یم دین خدا ته نه وایي چې لاړ شه لمونځ وکړه روژه ونیسه خبره ختمه دین ته دا وایي ته فعال اوسه او مطمئن یم ته په دې خبرو او زه په همدې میډیا کې اواز کوم که هغه حمزه دی بل دی لطفا خپل ادرسونه معلوم کړئ راځئ سره خبرې وکړو په دې شرط چې موډریټر منځ کې وي چې یو بل ته موږ اجازه ورکړو خبرو دپاره او انشاءالله مطمئن یم چې نتیجې ته رسېږو عوامو سره ځکه زه نور اجازه نه ورکوم چې زما ځوانان خلک مسلیډ کړي او غلط طرفونو ته یې ورکړي موږ دا اجازه نو چاته نه ورکوو او دا ځای موږ راغلي یو ټیک ټاک ته که ته یو قرآن آیات غلط ترجمه کوي موږ دې پښتنه کوو ما غلط ترجمه کوو ما نه پښتنه وکړه حدیث غلط ترجمه کوي موږ دې پښتنه کوو اسلام غلط صفا کوي موږ دې پښتنه کوو ځوانان غلط طرف موږ دې پښتنه کوو من د دین ټیکهداران نه یو مسلمانان یو هر یو مسلمان باید دا پوزیشن ولري نه فقط چې زه یا اسامه جوهري یا عبید الله حسام نه هر یو مسلمان باید دا پوزیشن ولري ځکه په حدیث باندې عمل وکړو چې تاسو یو شی ګورئ اولې په لاس لاکئ په لاس لمونځ په خوله نه زړه کې ته دا حدیث هر چا ته نازل شوی دی هر چا ته راغلی دی فقط ما ته نه راغلی اصلا ورور یو پښتنه به زه بیا هم وکړم چې د ټولو تقریبا 1400 ستا پښتنې دا خلک چې زه به راجي کوم کاغوي ته راپورته زه د خلکو پښتنه کوم وی څه ضرورت چې تاسو ټیک ټاک ته راغلی وروره ته باید دا ووایې چې ولې ناوخته راغلی ځکه ټیک ټاک د سندرو نه ټیک ټاک د فحشا نه ټیک ټاک د کنزلو نه ټیک ټاک د خور و مور سپکولو نه ډک دی باید خلک راشي چې خلکو ته چې وران دا کار صحیح نه دی که دا کار ما کوم تاسو ماته دا کار صحیح نه دی ګران افغانستان الله دې بخیر راوله هغه کمره دې خلاصه کړته زما خو انټرنیټ کمزور دی کنه
ورو کومه خلاصول کني خلاصول مشکل نه ده دا اما تفصیل راکړه زه کوم خلاصوم مشکل نه ده دا هغه ماترا کا ورورا مهرباني ورو چې درکما هغه خو نه افشل راکړه زه کوم خلاص کوم ورو چې شرط وې ما دلته کیمرا خلاصه ده کیمرا ته دلته اپشن موږ نه بند کړي مهرباني خلاصول شي او خلاص السلام علیکم وعلیکم السلام کیمرا زو پر بند کني خلاصه پروان کی خیر ده صح الانتخاب ده ازا بس هم سي باندې پری دا ورورا صحیح ده مشکل نه ده ورور تاسو وختونه وکړه چې تاسو د سیب خان عکس ول پری خېده همدا څه خدانه ده نه دا پختن منګ ته منګ نه پختنه کې بیا ته زی منګ جوابو ښه دس چل ورورا دا ګوره دا بل ورس نینګیاله سیب دا پختنه تاسو نه وکړه کور تاسو همیشه پسیب باندې انتقاد نسی ولا سیب د سي هغه کنه او افغانستان کې چې مثال طالبان دي د مکمل اسلام نوم عبادت کوم یا مثال غلط کارونه کوي تاسو مثال یو د حسیب شانی ولې د کنه نو حسیب خو صحیح ده مثلا ګور هغه بل ورځم پرونم لایف راغله او هغه نه مخکې ویډیوم کړي و چې مثال زما څونه غلط استفاده مکوي او حتی مثال د ډیر نږدې دوستانی په دې خفه کړ چې مثال هغه کنزل کوي د اکسي لګول یا مثال دغه مشال و تاسو پیژنې کنه د سړي خلک مثلا ورته ویل زما عکس نه غلط استفاده مکوي مګم تاسو د حسیب شانی ول حسیب د سیاسي وسی بغسه تاسو د افغانستان کې د خلک سونه ظلم کوي دغه مکتبونه په خلکو باندې کړي زه فکر تاسو د دې خلاف استئ مګم د نور بخښو کې سونه ظلم کیږي دغه باندې تاسو سترګې پټې دي صرف تاسو حسیب شانی ول دا ولې تاسو د سي حسیب سره کوي تاسو مشکل سره حسیب مون تګران دی کنه یو څوک چې تګران همیشه ورته یادېږي کنه جزاک الله خیر سم دا پښتنه ده او بخور سم دا پښتنه ده او هم دا پښتنه ده ها د نمخ سره پښتنه جواب کوم غواړم د موخې نه ګټه واخلم هغه کسان چې د حسیب ځواک عکس لګي او بیا خل د کمزل کې هغه ته پیغام څه ده غلط کار کوي هغه چار سوګي دا غلط کار کوي دا غلط کار دی باید د کارونه کې ځکه چې مثال حسیب سره دی وفق ځان سره ولی ونکی دا خو اسلام کې من راغلی دا مثال کنزل کول خو کار نه دی مطلب سبا مرګ مردن دی سبا مړ کیږي دا خو مطلب بده خبره ده اسلام کې مثال دا غلط کار دی کنه ناجیز کار جزاک الله تاجر درکې بس زه بس پښتنه جواب کوم کې تاسو اجازه تاسو لاړ شئ زه پښتنه جواب وم ان شاء الله برو راځي زه افغانستان تاسو خطه سي چې بل راځي کو صحیح ده د اصول مطابق پښتنه دا دی ورور د ګران افغانستان ورور الله تجربه کې پښتنه دا و چې تاسو ولې حسیب شارانی ولې دا په افغانستان کې یو لک مشکلات دي په غو باندې ولې خبر نه کوي ورونو په افغانستان په هر مشکل باندې نه فقط خبرې ز او زمونږ ټول ملګری عملی میدان کې لګیا یو افغانستان کې غربت دی عملی میدان کې لګیا یو الحمدلله اوس پورې موږ 1 ملیون کسان ته کومکونه رسولې دي صلحه او ساګانم جوړ کړی چې لستا سمول دي 2000 یتیمانو کفارت په غاړه لرو دویم کې د مکتبونو موضوع ده نه فقط چې زما په میډیا باندې بار بار आवाज کړي بلکې د مکتبونو د خلاصول لپاره مختلف لارې ملټولې دي یو آنلاین طریقه ده بل شخصي مکتبونه چې په سلور ولایتونو کې په کابل کې جلال آباد کې پروان کې قندار کې په ننګرهار کې مکتبونه خلاص کړي دي تر څو پر خلک راشي او هغه کسان چې حتی سو فیس نشي ورکولای ته په امکانات هم برابر کړي چې خپل درسونه وي نو کم محدود امکانات چې موږ لرو هغه موږ په کار اچولې دي دا تاسو فکر مکوئ چې یا خود زه د افغانستان رئیس جمهوریت ما یا اسامه ورور دی او یا موږ د کوم قوي لاس لرو په کوم ځای کې چې موږ یو خبرو کوو کېږي خپل وس مطابق چې څه شي دي هغه موږ جد او جهاد کړی دی اواز هم جګ کړی دی کوم شان چې اسلام ادرس نه کوم شان چې موږ د ملت ته ضرورت دی کوم شان چې موږ ملت ته ضرورت دی په هغه باندې موږ همیشه اواز جګ کړی خپل انساني جد او جهادونه کړی دي چې څو پورې بدلون راوړو او همچنان چې دغه مشکل چې موږ مخکې ذکر کوو چې حسیب ځواک بعضی مسلې چې کوم موسخه خبرې بیرته غسري لازم نه په باندې بحث وکړو هغه مشکلات چې کوم جوړ کړو په میډیا باندې هغه په موږ आवाज جکو په حیث یو مسلمان الحمدلله ټول اشتباهات خپل اومنل او وسغه مشکل حل دی مشکل مېز کې نشته دی که څوک هم راضي او چې از سیکولرم لیبرالم نېشنلیزم بلیم دا په حیث یو مسلمان